په یو وخت کې ما خوب ولید خوب مې ولید په دې کې د دروغ مروغ نه یم قبلې غار ته مې مخ دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماله په خوب کې راغی نو ما به دا ګیره مونډۍ کوله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما قدرمندو او زما مسلمانانو رونو زه د حکیمۍ کار کوم په تور غر کې پاتې کېږم د دې کلي نوم دی ډړم دا د اولیاو کلی دی دا غرونه چې ښکارېږي دا ټول غرونه په دې کې منظرې ماتې نشي کولی او زه د حکیمۍ کار کوم زما په بټو کالونۍ کې دواخانه ده داسې خلک دی چې ډېر پیسې په خپل ځان باندې لګولي او ماله راغلي ما پې دم اچولی لږ شان دوی مې ورکړل ده الله کړلي دا جړي بوټي دي دا جړي بوټي زه په کال کې یو ځل راځم او دا دلته کې راځم د دې ځای نه وړم بیا کته چې کوم دی نو هغه په لنګرې کې ټکوم او د دې نه دوای نه جوړوم او دا د هرې بیماري علاج دی دا بوټي وګڼه دا داسې یو شی دی دوستانو دا 15 قسمه بوټي دی دا د 15 د بیمارو علاج نه دا د 100 بیمارو علاج دی دا یو بوټی چې کوم دی دا د 100 بیمارو علاج دا بوټی چې کوم دی او بیا چې کوم دی نو دا زیله دا د جوړونو دردونو دپاره د کیلشیم چې کوم کموتې د چا دا د هغې دپاره دا مه په هغې کې استعمالوم او دا بوټی چې کوم دی دا زه په شوګر کې موږ استعمالوم دا بوټی او دغه شان دا بوټی چې کوم دی دوستانو دا د چا نظر کمزور دا مه په هغې کې استعمالوم او دا بوټی چې کوم دی زما قدمه د چا په بدن کې پړسو وي نو دا په هغې کې استعمالوم د ګردې نو دوستانو مشرانو د انګریز علاج چې کوم دی دا خو ارضي طور دپاره دی هغه خو د یوې بیمارۍ دپاره خوره 1500 بیمارۍ د پکې نور هم جوړوي نو لقمان حکیم صاحب الله دنیا ته حکیم را لېږلی هغه په امریکا کې او په لندن کې ډګرې نه وي پاس کړی چې دوستانو مشرانو هغه به دا بوټي د دې نه به دوایې جوړولې نو الله رب العالمین به شفا ورکوله نن سبا و دوستانو مشرانو که په سر درد د انګریز دوايي ده که په پنډو باندې درد د انګریز دوايي ده هر سړی په ټینشن کې شو بیماره شو څوک د شوګر بیماره شو څوک د زړه بیماره شو دوستانو مشرانو او څوک چې کوم دی چا بې موسمو ویښته سپینېږي که تاسو اگر که تاسو د حکمت علاج شروع کړئ نو په الله رب العالمین باندې یقین وکړه چې نه به ستا د زړه بیماري چېرته په زندګۍ کې راشي او نه د شوګر بیماري به راشي او نه به ستا د جوړونو د درد بیماري راشي نو دوستانو مشرانو دا زما وراره دی او دا زما نوسی دی او دی به زما شاګرد جوړېږي انشاءالله تعالی نو زه خو اوس یم انسان دی دوستانو مشرانو عمر خو شته دی یو ورځ به موږ د دنیا نه ځو لیکن دا زما نوسی دی دی به زما شاګرد جوړېږي د نوم دی حسنین قریش او زما نوم دی سید احمد قریش بني هاشم زه د موږ هاشمیان یو او دا تور غر چې یادېږي دا زما د نیکه په نوم یادېږي زما نیکه تورجب یو موږ خلکو له اوس دوانې ورکوو او دا تمام خلک به راته زما د نیکه نه به دوا وغوښتله هغه به چې چاله په املا باندې ټپ ورکو نو الله رب العالمین به ښه کو اوس خلک ځي امریکې ته څوک لندن ته ځي لندن امریکې ته مه ځه دا زما نمبر فکس کا که هغه سړی په لندن کې دی یا په امریکا کې دی او یا په هر بیروني ملکونو کې دی یا په پاکستان کې دی څه قسم بیماري لري جنات لري د زړه بیماري لري د شوګر بیماری لري د جوړونو د درد بیماری لري دوستانو انشاءالله د الله په حکم زه به کوم د الله په حکم باندې زه د حکمت کار کوم د حکیمۍ کار کوم زما په دې کې 13 کال وشو اول نمبر د دا خبرو کوم دویم نمبر کې چې زه په یو وخت کې ما خوب ولید خوب مې ولید په دې کې د دروغ مروغ نه قبلې غار ته مې مخ دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماله په خوب کې راغی نو ما به دا ګیره مونډۍ کوله نو ما ته وی چې زه ما سره غاړه غړې سلام وکړو زما په دې مخ باندې لاس وو نو ما ته وی چې دا ګیره پرېږدوه نو زه تاسو ته هم دعوت در کوم کم سړی چې ګیره خوري نو دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوت ما ته ویل دي او زه دا دعوت زه د قیامت د ورځې نه د کمدنو دا خپله غاړه ذاتوم ښه دوستانو ګیره به پرېږدئ او ما سره چې میلاوېږي نو ما سره به غاړه غړې سلام کوئ او زما په دې مخ باندې به لاس ووایي ولې چې ما سره پیغمبر صاحب سلام کړلی او که په دې کې ما دروغ ووي که نه نو زه به مسلمان د خدای بیانیم ښه چې په دې کې ما د زرې مې دروغ ما ووي
چې ما سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلام کړل او زما په دې مخ باندې مبارک لاس وولې نو زګه تاسو ته وایم چې ګیره پرې دا په صورت طریقه باندې پرېته وړي کوي او موږ خو به موږ باندې فرض دی موږ وکاو لیکن دویمه خبره ده دا کوم که چېرته ګوره د انګریز علاج کوي هغه هم سنت طریقه ده لیکن ښه علاج چې کوم دی دا د حکیمه علاج دی اول نمبر علاج چې کوم دی د قرآن آیاتونه دي دویم نمبر علاج چې کوم دی زما قدرمندو مسلمانانو ورونو نو دا د حکیمه دی زما نمبر فکس کوي زما نمبر دی 0341 24 12 319 زما نمبر دی دوستانو زه په کراچۍ کې پاتې کېږم دا د اولیاو کلی دی زه به تاسو اوس خپل د نیکه قبر وښیم دا واړه دي دوستانو دو په دې بره زما د وراره مدرسه ده په دې کې سبق وایي دوستانو مشرانو دا ټول زما څوک مې ورېدونې دي څوک مې نوسي دي منګه دی دا د ډډو بابا دی دا د تور بابا زوی دی هغه په کټ کې دغه درګاه دی او دې ته وایي ډډم دا د اسنځي خوا ته اسنځی دی دې خوا ته اکازی دی دا په میز کې دا کلی دی دا یو 10 کوره دي څه قسم فیصلې چې راځي دوستانو مشرانو دلته کې دې کلي له راځي ښه یا یو سړی بیماره شي نو زمونږ دې کلي ته راشي موږ د دوا الله ښه کوي خو لیکن موږ د اولیاو نصیو نو په دې باندې زمونږ دوا قبلېږي نو دوستانو زه به تاسو اوس بره به زه دا واړه به راسرئ او بره به ځم دوستانو بره زما د نیکه قبر دی دا جړی بوټي دي او زه دا د جړو بوټو کار کوم او چې کوم دی نو دا به زما نوسی دی او چې کوم دی نو دی به زما شاګرد دي او انشاءالله تعالی که زه بیا نه یم په دای کې نو دی به تاسو له علاج بیا دی کوي انشاءالله او دا زما د تره زوی دی او ده په دې بره ځای کې بنګله د هغه مخامخ بره او دا میم د تره زوی دی دا ټول چې کوم دي دا موږ یو خلک یو په دې کې بار څوک نشته ده موږ ټول قریش یو د بني هاشم پالوات کې زما مسلمانانو ورونو زموږ نه دوی هم اخلئ او زموږ نه چې کوم دی نو دواګانې هم اخلئ سپک به نه ګورئ تاسو چې ما کومه خبره وکړله که د حقیقت خبره درته کوم څه دروغ مروغ پکې نشته دی ګیره به پرېږدئ په کم سړی ګیره خورئ نو په صورت طریقه باندې به ګیره پرېږدئ او برې ته به وړی کوئ ښه دا زما دوستانو اعلان دی تمام مسلمانانو ته الله دې په موږ باندې دا زما د تره زوی دی دا مې هم د تره زوی دی دې پورې په سربو کې پاتې کېږي ده نوم دی فضل نظیب قریشي او ده نوم دی جلیل قریشي او موږ یو د تور او پالوات کې زموږ د خلک دواګانې هم اخلي زه خو د حکمت کار کوم ډېر وخت نو او ډېر علاجونه به یې کړلي الله ښه کړلي اوس دربره قبرستان دی قبرستان ته به ځو دا واړه بچي یا چڼې ټول چڼې دي ها نو زه ته به زه خپل منډې مه ووایه دا خو کم شوه واړه په دې کې زما د وراره د وړو په سبق وایي یو روپۍ قسم نه اخلي ها او که څوک په دې کې زکات ورکوي نو په دې باندې زکات کېږي ها هر څه هغه یو دا زموږ جومات دی قرآن دی که څوک پکې پیسې ورکولی شي نو دا جومات دی زموږ جومات زکات نه کېږي دې کې خرابي پکې کېږي ټولو پکې راځي وړو په هغه لارې ځي هغه لارې باندې هغه لارې کمر ونې منډې مه ووایي تاسو وړو غلطي غاڼه رالی که نه ځان دې غل شه تاسو راځئ دا زمونږ نیکونه دي دا پلار زوی دی ها د
د دونی کې چې کوم دی نو په کن کې و د کن کې دغو پلار چې کومونو په دې کازو کې یو بیکانه نوم ته وایي پاهي کې او د دو پلار چې کومونو هغه د پړنګ چاته نه راغلی و تابعین راغلی و د عربو نه دا دلته کې چې کوم دي دا پلار زوی دي همنګ د دون وسیو ها او یو چې کوم دی نو په میره منداخلو ته وایي دا ټول کله ډکه یادېږي او زمونږ شجره چې کوم دی نو دا د عربو نه راغله د اسماعیل علیه السلام نه راواخلې من قریشو د بني هاشم پلوات شو خلک زمونږ نه چې کوم دی نو علاجونه هم کوي او دواګانې رانه هم اخلي دا ټول چې کوم دی نو دا ټول د دې بابا نصیري ها دا ټول اوس لاس پورته کې دواو کې تمام قبرستان د پر دواو کې چې الله دې دولت جنت الفردوس ورکړي الله دې تمام د مړي د خاور سره یا الله وبها الله دې موږ باندې رحم وکړي الله دې موږ د غټو بیمارونو وساتي الله دې دا تمام بچي سبق مړني کی الله دې دل بوزغلې دې او الله دې پر تمام دنیا باندې امن راولي الله دې تمام مسلمان د غټو بیمارونو وساتي الله دې که څوک بیماری په هسپتالونو کې یا په کورونو کې یا رسول صحت ورکا او زموږ دغه دوا یا الله زموږ دوا په خپل دربار کې قبول کړي اګه په پټې میټې وشل جا انټرویو شو ځای